الحمدلله نن یو ځل بیا تر یو غریب او مستحق فامیله پورې راغلي یو. نو انشاءالله مرکه ورسره کوو، د ژوند مشکلات یې اورو او د دوستانو امانت پیسې به هم ورته وسپارو. دغه مزدوري کوم، اوس هم دلته ډاکټر په کور کې مې کار کاوه، یو ستا راسره ده، دا 3 ورځې کېږي دلته کار کوم. نور تمام دوبی مې هلته یو ترخوش وکړه او رشقه راوړه، اوبه پرې ولګوه، 6,000 روپۍ تر منې سم را باندې دي، 8,000 افغانۍ را باندې دي، 8,000 روپۍ مې په روژ کال په عملیاتو چې ورکړې. د خدمت خیره بنسټ ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او صحتمند به یاست. الحمدلله نن یو ځل بیا تر یو غریب او مستحق فامیله پورې راغلي یو. نو انشاءالله مرکه ورسره کوو، د ژوند مشکلات یې اورو او د دوستانو امانت پیسې به هم ورته وسپارو. څنګه یې ځوان؟ ښه یم، تا څه حال دی ډاکټر صاحب؟ الحمدلله جوړ یې؟ خدای فضل ده. ته جوړ یې؟ کراري ده؟ د خیر اوسه، سلامت یې، خیر اوسه. نوم دې څه دی؟ نوم مې علي محمد دی. علي محمد. و د غلام محمد زوی یم، چې کونډې یم، اصلي کور مې کونډې ده. دلته همسایه دا 20 کاله کېږي پروت یم. و دا ټول کله یو تم په ما خبر یې نه. دا کله ابراهیم خیل دی؟ ابراهیم خیل دی. نو څه خواري او غریبي کوي؟ دغه مزدوري کوم، اوس هم دلته ډاکټر په کور کې مې کار کاوه، یو ستا راسره ده، دا 3 ورځې کېږي دلته کار کوم. نور تمام دوبی مې هلته یو ترخوش وکړه او رشقه راوړه، اوبه پرې ولګوه، 6,000 روپۍ تر منې. او نور کار روزانه کوي ورسره؟ نور کار که روزانه پیدا شي کوي، که نه 6 کال بیخي روزانه نشته. ازوغ نه لرم، مقصد شی نه لرم. عزت الله جان اوس په تا دا ټول کور کې وګرځم، ولا که شی لرم. مریض مې له غاړې د په روژ کال اجمد عالم ته معلومه ده، کابل چې عملیات کړلو 2 وارې تقریبا ډېر پیسې را چې ولاړلې. اوس هغه پیسې نیمه ولاکه ورکړې، اوس هم را باندې دي، 8,000 افغانۍ را باندې دي، 8,000 روپۍ مې په روژ کال په عملیاتو چې ورکړې. زما یم را روان، زما را روان، د ازوغ ولاکه لرم، شی نه لرم. یو نفر یم، 6 مې کوچنیان دي، یو مې کډه ده، یو زه یم. 8 نفر ایټې په روزانه سره چلوه. ډېر غریب یم. روزانه څو روپۍ ده؟ روزانه اوس 600 کلدارې ده. 600 کلدارې د ما یوې ورځې د یو پاکټ شیریني نه کېږي، قیمتي ډېره ده. خدای خو مهربان ده. حاجي صاحب محترمه، بس دوستانو د حاجي صاحب وضعیت خو مو ولید. د افغانستان ټول خلک داسې وضعیت لري. نو 600 کلدارې باندې یو فامیل لپاره هر څه اخیستل ډېر سخته ده. نو 600 اوس خوراکي مواد هم ګرانه دي. خوراکي مواد ګرانه دي، ولاکه پسې رسېدی شم چې دا تاسو کومک یو مرسته یو شی نه وي. خدای خو مهربان ده. نو موږ د خدمت خیره بنسټ له لارې راغلي یو. انشاءالله یو 10,000 افغانۍ دي. بعض ورونو کومک کړی د خارج کې افغان مسافرونه دي. الله دې خیر ورکړي. نو دغه به تر تا پورې رسوو. خیر وشي، الله دې کور د ودان څخه خدای پاک دې ښه درسره وکړي. دعاګانې غواړو، ولې بیا نه کوو؟ له نورو دعا کوو خیره بنسټو دولت څه هیله ده له مؤسساتو؟ نور هم دغه یو مرسته راسره وکړي. شی نه لرم، نه ازوغ لرم، د کور چې به تا وګرځم، نه غله ولاکه لرم، غوړي ولاکه لرم، یو شی نه لرم. غریب سړی یم. نو خو زه ما وخته درته ویل چې په یوه ورځ 600 کلدارې به ته څه شی وکړې، هغه هم چې پیدا شي نسته. دا مخته شپو کې ما ویلو، ما دغه غلام الدین که ما ته بیرته دا 6,000 روپۍ سم ترخوش نیولی، دا که خلاص شو مقصد زه به ولاړ سم ایران ته، اتې به یو غریبي وخت. زه خدای خو مهربان ده، الله تعالی دې مشکلات حل کړه. دوستانو له تاسې مه میله دا ده چې د حاجي صاحب خبرې مې واورېدې، داسې مستحقو فامیلونو سره خپل کومک او همکاري وکړئ. نو په هره منطقه کې داسې خلک بیخي زیات دي. نو ټول د موږ داسې لاسنیوي ته ضرورت لري. انشاءالله موږ خو خپل ټول بس کوشش کوو چې څو ژوندي یو همکاري به کوو. نو دعاګانې کوه. ولې بیا نه کوو؟